چې دا بارود د عالم پګړې لراشي نو سوچ پکو چې دا مفاد د چا دی. تاسو مولانا سمیع الحق شهید کو خدا غم مشن مونږ نه پرېښی، تاسو نن زمونږ رور شهید کو. ویم دستار دې محفوظ نه دی، سړی دومره آزاد دی چې کله غواړي ستا دستار او ستا سر ستا تنه تس نس پرتی. نو موږ نه پوهېږو چې بس دا زموږ ملک کم طرف ته روان دی، یعنی هېڅ ځای سړی نشي خولی چې هغه محفوظ دی. ای د دارالعلوم حقانیه تقدس ته ونه کتل، هغه د جمعې ورځ ته ونه کتل، هغه د شعبان د اخري ایامو ته ونه کتل، هغه د مولانا حامد الحق شهید هغه اخلاقو ته ونه کتل. موږ هم نه پوهېږو څنګه نه پوهېږې؟ زه خو عام سړی یم، زه خو ډېر پرکوټې صاف یم، ستاسو غږ ډېر لرې لرې رسي، ستاسو اواز خو ډېر زورور دی، تاسو هم بېوسه یې. نو دا خو موږ خپلو ادارو نه تپوس کوو. نه پوهېږم چې دا سلسله به په کوم ځای ودرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. چې دا بارود د عالم پګړې لراشي نو سوچ پکو چې دا مفاد د چا دی. دا د سپېڅلو خلکو دستار لچې د بارود بصري راځي نو سوچ پکو چې دا مفاد د چا دی. دا چې ښکلي او سپېڅلي خلک چې د مخ نظاره لې بلا دنیا راخوشي چې دی به په وینو سالو لیدل څوک غواړي. زم چې دا د درندګۍ سوچ په د چا وي. صاحبه یو وخت چې دا د پګړې خلک به درس کو تدریس پې کو کش راځي او په دې مدرسه کې ځان ډزئ. دا قال رسول الله دا خبرې دا پچا دونه درنې او بدې لګي چې هغه د بم نه ډک وجود د مدرسې ته رالیږي. پلار شهید سمیع الحق صاحب، زوی شهید حامد صاحب، او سلسله ودرېږي نه یو قسم نه ده. دا وخت دا دنیا ولاړه ده، دا ټول هغه خلک دي چې دا د دین پتنګان دي. دا مشال خلک څوک وژني، څوک دا په وینو کې لت پت قتل غواړي. نه پوهېږم چې دا سلسله به په کوم ځای ودرېږي. هم په دې پوړو هم په دې ځای کې یو بل ځناور راغی او دا ښکلې د ځان سره یوړل. تدفین خو شو، بیا هم یو څو خبرې د دې عالمانو سره او ښاغلو سره کوم، موږ سره اوسئ. هر سر یو پګړې او دستار لري. دا ټول معززین دي، د کتاب الله پتنګان دي. دلته هم مشران ناست دي، اساتذه کرام دي. دوی سره هم دوه خبرې کوم. د شهید ارور هم دلته ناست دي. بسم الله تاسو نه کومه داسې کوم مفاد او مطلب کېدی شي چې خودکش ته مدرسې ته راځي او ښاغلي دي وژني. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف جان دا خو د دې عزایم دنیا ته معلوم دي چې کوم د اسلام نوم اخیستونکي خلک کوم په دې ملک دین خورول غواړي، کوم په دې ملک نفاذ اسلام دپاره کوششونه کوي، نو هغه خلک دوی نه پرېږدي. دې نه مخکې زمونږ امام الشهدا مولانا سمیع الحق شهید چې د مولانا حمید الحق صاحب پلار و، هغه یې په 83 سال کې شهید کړلو.
اوس مولانا حامد الحق یو عاجزه سړی و په ټول یعنی پارټۍ کې په ټولې مدرسې کې عاجزترینه سړی دی او اوس یې هغه ټارګېټ کړو نښه کړلو انتشار پیلاو کوي د ملک خلاف بدامني پیلاو کوي د ملک خلاف افراتفری پیدا کول غواړي او د ملک امن په ځای باندې لګول غواړي لیکن الحمدلله تاسو ته معلومه ده چې څرنګه د مولانا سمیع الحق شهید امن علمبردار و دغه رنګ مولانا حامد الحق کاکانی صاحب د امن خبره کوله دلته هم د امن خبره کوله هر چیرته د امن خبره کوله او امن لپاره به کوښاو نو دغه یوه وجه ده چې د امن دشمنان هغه راله او د شهید کړلو الله تاسو ټول صبر درکې سره زمونږ ستاسو پیسې دریشته ستاسو خپل سکیورټي ارسشته دا ولې وشو مونږ خو بس څه نشو ویلی داسې حالت کې چې د سویلو دغه کې نه یو خو دې خلکو ته صرف دغه پیغام ورکو تاسو مولانا سمیع الحق شهید کو خو د هغه مشن مونږ نه پرېښی تاسو نن زمونږ رور شهید کو خو انشاءالله تر اخره پورې چې زمونږ یو کتلم وینه لاړه شي او زمونږ خاندان یو قسم پاتې نشي بیا به مونږ دغه مشن باندې اوسو او ټول عمر به په دې مشن ولاړو د ترجمان په حیث ستاسو خو د دې هر څه چشمدید گواه هم یې دا یو تسلسل دی د شهداو علما له چې تندیله بم راځي نو دا کم مازغه دي او کم سوچ دی او دا کم د عقیدې او د فلسفې خلک دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون دا چې کوم خلک دي هغه دین دشمن هم دي اسلام دشمن هم دي پاکستان دشمن هم دي ای د دارالعلوم حقانیه تقدس ته ونه کتل هغه د جمعې ورځ ته ونه کتل هغه د شعبان د اخیری ایامو ته ونه کتل هغه د مولانا حامد الحق شهید هغه اخلاقو ته ونه کتل داغه ملنساری ته ونه کتل او د یو عظیم مشن سره وابستګۍ ته ونه کتل نو داسې خلک دي چې دای خپل یو محاذ ګرم کړی دی او دا ملک کې هغه تباہی راوستل غواړي لیکن زمونږ چې کوم انتظامیه ده لا اینڈ فورسز اداري دي هغه د پاره دا یو سوالیه نښه ده چې دای به چې کوم دی دای هغه بې نقابه کوي او قرار واقعي سزا به ورکوي د ریاست پاکستان د حفاظت دپاره مولانا سمیع الحق شهید هم خپل ځان ورکو او مولانا حامد الحق شهید هم ځان ورکو اسلام زنده باد پاکستان زنده باد زه به یو خبره لږه اضافه وکړم چې مدرسه حقانیه هغه مرکز دی د علما کرامو پس سونو پس زرګونو طلبا د دې ځای نه فارغ شو هغه مشالونه دي چې دا ځای محفوظ نه دی نو بیا محفوظ کم ځای دی اس ځای محفوظ نه دی مطلب دا دی چې د دې خلکو عزایم دا دي چې د دې ملک د عظیمه ټوکړه چې مونږ ته میلاوه شوي ده یو ځل ما حرم کې چې کوم دی طواف کولو د هندوستان یو سړی رالو او ما ته وی چې ارے السلام علیکم آپ کو تو جنت کا ټکڑا ملا ہے نو دا خو مونږ ته د دې احساس نشته چې د دې ملک څومره خیر او برکت دی الله پاک دې چې کوم دی دا دغه خلک چې کوم دی په خپل قهر او غضب سره متوجي کړي والله عزیز ذو انتقام ډېره مهرباني ډېره شکریه جی انا لله و انا الیه راجعون حافظ سلمان صاحب باول خو دعا کوي امت مسلمه دعا کوي جی چرته چې داغه ګرسي ډېر لوی تاوان دی علما کرام خو بس اساسي دي جی زمون او دا اساسي زمونه خورو تلاړ شي یقینا چې ډېر د دوک مقام دی ویم دستار دې محفوظ نه دی سړی دومره آزاد دی چې کله غواړي ستا دستار او ستا سر ستا تنه تس نس پرتی نو ولس خو بس بیا په حساب کې نه ستاسو په صدریز دی جو دا دومره لوی مدرسه ټولو نه اول خو تاسو شکریا ادا کوم تاسو تشریف راوړو جنازه کې شریک شي مونږ سره دعا کې شریک شوي نو مونږ نه پوهیږو چې بس دا زمونږ ملک کم طرف ته روان دی یعنی اس ځای سړی نشي خولی چې هغه محفوظ دی یو مسلمان دپاره پاک او مقدس دی هغه جومات او مدرسه ده او بیا داسې مدرسه چې دې ته ام المدارس ویلی کېږي د امن ځای دی ده او په دې کې بیا داسې کسان راشي او د جمعې په مونځ کې او بیا داسې انسان باندې چې هغه د اودس په حالت کې وي او مونځ ته راغلی فرض یې کړي سنتو ته کور ته رواني او نور هم چې ورسره کم مزګزاره وو نو هغه هم ټول په شهادت ورسېدل نو بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي دعا کولی شو نو نور به څه وکړو بېوسه یو په دې څیز کې دا بارود سوداګر دومره آزاد ولې دی ما خو په دې خبره پوهېږه
مونږ هم نه پوهیږو څنګه نه پیږي زه خو عام سړی یم زه خو ډېر پرکوټې صاف یم ستاسو غږ ډېر لرې لرې رسي ستاسو اواز خو ډېر زورور دی تاسو هم بېوسه نو دا خو مونږ خپلو ادارو نه تپوس کوو که نه چې زمونږ ادارې چې هغه وایي چې یاره مونږ د ملک دفاعي ادارې یو او مونږ د دې حفاظت کولو والا یو محافظ ادارې یو نو دا خو تپوس د هغوی نه پکار دی چې دا دومره ازادي ولې ده خلک په جومات هم ورځي خلک په بازار هم ورځي خلک په هر ځای ورځي هېڅوک یعنی بچ نه دی چې د کوره یو سړی راوځي نو ماښام چې زه زویم هغه به 2 رکعاته کوي شکر به وباسي چې زه واپس کور ته ژوندی رالم خپلو بچو ته هېڅوک محفوظ نه دی نو دا خو زمونږ د ادارو ته پکار دي چې دی په ملک کې دننه اوسیږي او دی اواز هم دا کوي چې مونږ د دې ملک چوکیداران هم یو مونږ د دې ملک حفاظت کولو والا هم یو دا خو هغوی ته پکار دي هغوی نه تپوس پکار دی چې هغوی حال ووایي چې دا ولې داسې آزاد دي دا خلک بس خلکو له وظیفې ورکې دا اثر دلته محفوظ نه دی یو داسې سړی چې په هغه باندې خو خلک ځان ورکوي دا علماء کرام خو زموږ زړه ځیګر دی نو دا هم چې محفوظ نه دی یقینا چې دا ډېر د تکلیف ګړی ده او بیا ستاسو د بېوسۍ دا یو څو ټکي زما پړه کې غار کوي صاحبه دا به کېږي څه دا وطن خو دا خو علماء کرام آزاد کړی د هغې په قربانۍ موږ په دې وطن کې ساه اخلو نن هغه سر سلامت نه دی د بارودو سوداګر راځي او یو داسې سړی وایي چې ځان یو ملنګ سړی دی دغه د علاج ته او دغه د سیرې ته چې مې کتل مې ته په ټول عمر کې چې ته سنګین کتلی نی چې ته به ګولې کتلی نی او بارود ستا لمن ستا ځیګر شلی همدا به ووایم چې انا لله و انا الیه راجعون الله تاسو له سم امین امین ډیره مهرباني ده چې خلکو ټولو شکریا چې کوم د مینې محبت اظهار دی یو کو الله دې ټولو په عمر کې برکت واچي الله سلامت لري جی الله تاسو حفاظت وکړي مهرباني چې ډیره مهرباني